د قارعه مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 11 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی القارعه ما القارعه سخت ټکون کی پیخه څه ده هغه سخت ټکون کی پیخه وما ادراك ما القارعه ته څه پوهیږي چې هغه سخت ټکون کی پیخه څه ده يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش ورځ چې کله خلک د خورو ورو پتنګانو غوندي او غرونه د رنګ نه د فیشو ورو غوندي شي فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية بیا چې د چا د نیکو اعمالو تل درنوي هغه به په زړه پورې خوندونو کې وي وأما من خفت موازينه فأمه هاوية د چا چې د نیکو اعمالو تل سپکوي د هغه استوګنځي به ژوره کندوي یعنی دوزخ وما أدراك ما هي نار حامية او ته خبرې چې هغه هاویه یعنی ژوره کنده څه شی ده لمبه وهونکی سوځونکی اور ده